تاسو ته ډېرې ښې خبرې وکړې. یقینا چې پیر صاحب مونږ مشر ګڼو، په هر لحاظ سره مشر ګڼو. نو پیر صاحب چې څنګه وویله مونږ مخکې مجلس کې پیر صاحب ته ویلو چې مونږ کشران یو، تاسو مشران یې. انشاءالله که تاسو یو خبره مونږ ته تیزه وکړئ مونږ به تیزې خبرې جواب نه درکړو، حتی که به مونږ ګزاره هم وکړو انشاءالله مونږ به جواب نه درکړو. نو ستاسو دغه ټولو خبرو سره زمونږ اتفاق دی. دویم پیر صاحب باطلو ته ویل نو زه هم باطلو ته وایم، زمونږ خپلو کې یو اختلاف دی په بعضې مسایلو. انشاءالله که کله د پیر صاحب د باطلو سره غیر مقلدو پنجپیریانو بریلیانو صوفیانو کې چا سره اختلاف راغی انشاءالله زه به د پیر صاحب په صفحې اول کې رسپایي په حیثیت ولاړ یم انشاءالله العزیز. دویم نمبر پیر صاحب د ټولو نه اول په کار خو دا و چې پیر صاحب زه یو خبره بل هم وکړم. زمونږ او ستاسو دلته خبره د بحث دی په یو شرعي مسله چې هغه د عقایدو سره تعلق ساتي. نو زه په هغې کې یو خبره لږه زیاتې وکړم. پیر صاحب زمونږ دپاره تاسو ډېر محترم یې. یقینا چې د اختلاف هم کوم ځای کې راغلی دی، مخکې مجلس کې ما تاسو ته ویلي وو کله هم چې یو مسله راشي قسم دی مونږ یوې هفتې پورې په دې کې لګیا یو چې په دې کې د علمای دیوبند اجماعي موقف څه دی. دا هم چې نه یې معلوم کړی تر هغه وخته پورې مونږ اوف نه کوو، نه په جمعه کې کوو نه په دغسې کوو. مونږ چې کله دا معلوم کو اتفاق د علمای دیوبند راغلی په هغې باندې بیا خبره کوو، د هغې نه مخکې نه کوو. په دې مسله باندې اختلاف چې زما د پیر صاحب راغی زما د صوفیانو سره مناظره وه د غیر الله نه مافوق الاسباب مدد غوښتو باندې. د هغه مسلې د مختار کل لپاره د غیر الله نه مافوق الاسباب مدد غوښتو دي ټولو لپاره بنیاد کرامات او معجزات دا خرق عادت مسایل دا د نبي او ولی په اختیار کې شته دی که نه شته دی، ټولو بنیاد د دې شپږ اتو عقایدو دپاره دا دی. ما ته د پیر صاحب پته هم نه وروسته زموږ د پیر صاحب د خپلو کې یو اختلاف پیش شروع شو مخکې راغی نو میډیا ته وروسته دا خبره راووته. بهرحال دا خبره تر دې حده پورې راغله. نو پیر صاحب دې ځای کې مونږ او تاسو ناست یو، تاسو هم ځان ته علمای دیوبند ته نسبت کوئ، مونږ هم کوو. یقینا زه به د تاسو احترام کوم، ستاسو د رایې احترام به کوم. په هغه ځای کې به زما تاسو سره اختلاف راځي په کوم ځای کې چې تاسو د علمای دیوبند یو اجماعي موقف رد کوئ، په کوم ځای کې چې تاسو ورسره اختلاف کوئ. ذکر پنجپیریانو ګریوانونو ته هم که زموږ لاسونه رسېدلي د غیر مقلدو ته رسېدلي په هغه ځای کې رسېدلي چې هغوی د علمای دیوبند موقف رد کړی دی. نو په ډېر ادب احترام سره په معذرت سره مونږ به ستاسو د رایې احترام کوو، تاسو به کوو، پیزار به در سره اوچتو انشاءالله العزیز. مونږ هم سپایانو کې یو، خو چې پیر صاحب کوم ځای کې مونږ ته دغسې معلوم شو چې د علمای دیوبند نه خلاف تاسو یو موقف اختیاروئ بیا به زموږ مجبوري چې په علمي ماحول کې د احترام په لاین کې مونږ تاسو ته جواب درکړو.